السلام علیکم مرګرو. نن به مو بوزم ځان سره د امریکای ښار لاس ویګاس ته راځئ چې ورځو پې پرویز عالم چې دی په 2 سټروک سی ان جي باندې جاز روان کړی دی. د باړې بس ته به وروخیږو اوس. تھینک یو. موټروی مردان خبر موټروی به خبره دا کوس چرته پی آئی اے جاز وکنه نو یو ګډه ورا پس راغله او راته به ویل چې مهرباني کرے جاز میں ویڈیو بنانا منع ہے د سیدا کنه دا اسه په د نیټ فلکس باندې چې د انګلیش فلم په ځای د جهانگیر خان فلم وسوم رخوان به کولو. جهاز نکوشو نور پسنجر هم روان دي کډه مډه روانه کړي دي. دا ایرپورټ ته د لاس ویګاس دا مخامخ چې ماشینونه دي دا د گیمونو ماشینونه دي دی باندې جواری کیږي. نو هوټل ته ورسېدو مرګرو. دلته عموما چې دی $300 نه والا $400 پورې شپه ده. راځئ چې بهر نظاره وګورو. دا چې د بهر نظاره ده. اوس به ورته لږ ارام وکړو او ماښام چې دی بیا به وځو ښار به ګورو چې څنګه ښار دی. دا اوس پاکستان وې بجلی به تلې وه 9 بجې به وې. جان عالم سره په موبایل کې چارج نه او دغه ځای کې به ورته تاوېدو را تاوېدو. اسې سوچو کې دا اوس پېښور وکنه نو چپ چاپېره به پالیشیان ولاړو. موټر سایکل والا بم راوتي وو او سالنسر یې به د موټر سایکلو نه ویستې وې او ټیک په دغه ځای کې چې دی دلته چې دی ورته چڼو والا او ممپلو والا بم ورته خپلې ګاډۍ لګولې وې او لوګي به ترې ختل. جونی بای هم مون سره په چکر راغلی دی. سم پړق وایي دا سرې واو کنه دا چې اوس رنګ روډ وې نو دغه ځای کې به ورته مسافر مچھلي فروش چې دی میان خرڅول او په تورو غوړو کې به ورته میان سره کول. جونی بای هم ګرځي درک لګی گیم پسې ګرځي. یار غلط سوچ نه کوي او کنه نو گیم نه خوښیږي چې اوس د گیم خوښ شي نو دا $10 دی. دا به چې دی د جونی بای د سر نه تاو کو او په دې به گیم وکړو او که د سر راته چرته بختور شي. لا مرګرو سړی له ډېر غټ ارمان ورشي. دا اوس صدر وی او بلور پلازا وه او دننه پکې دلجان موبایلونو والا هم ناست وی او دا ایم جی ایم چې تاسو ته ښکاري دا چې دی د لاس ویګاس ټولو نه غټ هوټل برانډ دی او دې کې چې دی 5124 کمرې دي. مرګرو مخکې به خلکو وایي چې داسې ټیکنالوژي به راشي چې شیزونه به تاسو ته په هوا کې ښکاري. نو دا د هغه ټیکنالوژي هم راله. دا وګورئ هاتي په هوا کې ګرځي او دا شیز وګورئ دا کس تاسو ته پرده کې ښکاري او دا کس چې دی دا دلته ولاړ دی که تاسو ته ښکاره شي او دلته هم دی ښکاري. دا ځای پکې زما ډېر خوښ شو. دا تاسو ته اسمان ښکاري خو دا اسمان نه دی دا یې آرټیفیشل اسمان جوړ کړی دی. نو سوچ وکئ په دې باندې به دې څومره خرچه کړي یار او زموږ ملک کې چې دی اوس هم بجلی نه وي. دا وګورئ دا سید عالم کاکا له د ملا دردونه او د سټ دردونه ختموي او په مزه ولا سټ مالش کوي. دا چې دی دا ټولې د جواري اډې دي. دا خلک چې دی جواریانې کوي او موږ ذکر لراغلي وروره ذکر کوو. دا وکړه تسبیح اړو تسبیح. دلته چې دی مرګرو پېښور مې بیا ډېر رایاد شو. سپیشل چې دی صدر فواره چوک مې ډېر رایاد شو. نو که اوس دا چرته پېښور وې په دې ستنو به ورته د نیشنل پارټۍ جنډې لګېدلې وې او د ایمل ولی میلو تصویران به پکې هم لګېدلي وو او دلته به چې دی که نه اقبال پلازا وه. دلته به ټولې رشکې پالیشیان ولاړو بې مقصده او دې سوري ته به چې دی په تماشه او دا ځای نه دی مرګرو. دا ځای چې دی دا دلته یې د سټیج باندې دلته به چې دی جام بوایز به چې دی هغوی به ولاړو او سندره به یې ویله تور اوربل مې وران کوي مرما هله بیا خبر جانان کوي مرما. جان اکبر پوډري به متخص ور کې ولاړ او ګرځېدی به نه شو او بس ښه خوند به یې ترې اخیستو او میر اکبر پوډري به هم پکې خوشی و. او مرګرو سپیشل د مردان نه به خان بابا هم راغلی او خلکو له به یې دلته چیلنج ورکول. وګورئ سم خان بابا دی مردان والا. پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد. خلک وایي پاکستان کې ګراني ده. دا وګورئ دا ام 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 یو برانډ دی ماشومان یې ډېر خوښوي
او دا څومره وړې بوتلې دي او دا دی په $50. ګولریز چې دی خپل سپي کینولې دي چشمې ورته اچولې دي او دا انټرنیشنل خیراتیان دي دا خیر ته ناست دي خیر غواړي خیر دا وګورئ لکه بابو او ابرار ورته په ځمکه پراته دي شی ډېر کړی دی خراب دی خراب پس اسخاکونیه پس مرګرو دا آریا هوټل دی او ډېر د افسوس خبره ده چې د دې هوټل قیمت چې دی که نه زه به ډېر افسوس سره وایم چې د دې هوټل قیمت زموږ د ملک د قرضې نه هم سیوا دی 75-76 سالو نه زموږ ملک چې دی ښه ورځو نه لیده بس دوا ورته کولی شو والله دې مل شي نو زی مرګرو دلته نه به ورته وکړو خپله واپسي او مسافران یو کله دلته کله هلته خاندئ را خاندئ خوشحالۍ باندې وخت تېروئ او دا د ثناء الله هم ورته جوړ خپل جاز روان کړی دی او مونږ هم ورته بس روان شو نو منشن کوي پکې چې کم نمونه ما واغستل او خپل مرګري هم پکې منشن کوي ملاویږو په بله ویډیو کې الله پامان